فقهای کرامو لیکلي دي چې په 14 شانو باندې اودس ماتیږي چې بیا د لمانځه دپاره پر انسان باندې اودس فرض سي. معارف الاسلام اداره اول دا چې لوی بولی یا وړوکی بولی انسان وکي، او دویم دا چې د انسان نه هوا یا باد ووځي، په دې سره اودس ماتیږي. دریم د بدن څخه وینه ووځي، دومره قدر وینه چې د دې کم ځای نه راوتلې ده د هغه ځای نه صفا ځای ته راوبهیږي، او دا شان زوی چې د زخم څخه کم زوی یا نو راوځي، نو په دې سره هم اودس ماتیږي کله چې هغه دومره زیات د خپل ځای نه لږ تجاوز وکړي راتیر سي. څلورم دا چې په ډکه خوله باندې قی وویل سي چې بعضې خلک ورته باقی وایي، الټۍ ووهي، نو په دې سره هم اودس ماتیږي. پنځم دا چې انسان په پروته باندې یا چې څنګ ولی وي داسې حالت کې بیده سي، زړه یې ډوب سي، خوب یې یوسي، په دې سره هم اودس ماتیږي. او شپږم دا چې انسان د یو ناروغي یا د یو مرض په وجه باندې بېهوشه سي، نو په دې سره هم اودس ماتیږي. اووم دا چې انسان لیونی سي او داسې باندې بیا د لیونتوب حالت ور باندې راسي، نو په دې اودس مات. اتم دا چې په حالت د لمانځه کې داسې لمونځ چې هغه لمونځ کې رکوع او سجده کېږي، انسان په قهقهه خندا باندې وخاندي، په زوره وخاندي، نو په دې سره هم زجرن د اودس مات دی، بیا به اودس کوي. او دا شان علما کرامو لیکلي دي چې د کومې زنانه ماشوم پیدا سي حیا دې ډېره زیاته وي، وینه ونه ویني، نو په دې باندې هم اودس ماتیږي. او لسم دا چې د انسان څخه مزي ووځي د شهوت په وخت کې یا د خپلې مېرمنې سره ساعت تېروي، لوبې کوي، محبت وغیره کوي، یا دا چې په موبایل کې داسې غلط شی وویني، انسان بلا شهوته سپینې اوبه ووځي چې هغه ته مزي ویل کېږي، په دې سره هم اودس ماتیږي. یولسم دا چې خوله یا وورۍ یا غاښ دومره وینه وکړي چې هغه وینه غالبه سي پر ناړو باندې، رنګ یې پر ناړو غالبه سي او خوند د وینې په خوله کې حس کړي، نو په دې سره هم اودس ماتیږي. دولسم دا چې انسان په ناسته باندې داسې بیده سي چې یو شي ته یې تکیه کړې وي، که هغه شی ورنه لیرې سي دی زغواریږي، یا داسې بیده سي چې کله خوب غلبه ور باندې وکړي ځان نسي تکیه کولی، زغواریږي، داسې زړه ډوب سي، نو دلته هم فقهای کرام وایي چې احتیاطاً باید اودس وکړي. دیارلسم دا چې انسان په یو شي باندې نشه سي، لکه مثال یا اوس چرس وڅښي یا تاریاک وخوري یا داسې بل یو نشهیي شی، یا مثلا ګولۍ یا دوا وخوري چې په هغه باندې انسان نشه کېږي، نو انسان چې نشه ور باندې راسي اودس یې مات دي. نو دغه 14 شان دا د انسان اودس ماتوي. د لمانځه لپاره بیا پر انسان باندې اودس فرض دی. امام حسکفی رحمه الله په دور المختار کې په کتاب الطهاره کې دې باندې بحث کړی په اول جلد 99 صفحه کې. ستاسو د اسلامي پوښتنو جوابونکي مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.